نن ټکي اسیا درنو لیدونکو دا وخت زموږ سره د طالبانو د ملکي تلفاتو د مخنیوي او سمه شکایاتو کمیسیون معاون محترم حکیمي صاحب ولاړ دي. د ده څخه به پوښتنه وکړو چې دی دلته څنګه راغلی دی او د نن د مراسمو په اړه باندې څه ویل غواړي. محترم حکیمي صاحب که راته ووایاست چې ستاسو دلته د راتګ موخه څه ده او د نن د مراسمو په اړه که لنډ معلومات راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اسلامي امارت د محترم سیاسي مشرتابه له لوري څخه موږ راغوښتل سوي یو او موږ له راتګ سره سم د افغانستان اسلامي امارت له دفتر له طرفه څخه چې کوم مېلمستون جوړ شوی په هغې کې میشت او د دغه مراسمو چې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ستره تاریخي ورځ ده. دې کې د ګډون په مخه باندې راغلي یو او د نورو افغانانو ته هم مبارکي وایو او د افغانستان اسلامي امارت ته خصوصا او بالاخص د سیاسي مشرتابه محترم مقام ته ډېر ډېر تبریکي وایو او د دې خوشحالۍ او د دې بریا د سترې بریا چې زموږ په نظر باندې د جنیو تر تړون هم دا تړون ډېر زیات مهم د افغانستان په تاریخ کې د مبارکي وایو او د دې هیله لرو چې افغانان او افغان ولس به ټول راسره دا خوښۍ په ډېر زیات لوړ سعادت په ډول باندې ولمانځي. حکیمي صاحب تاسو د اسلامي امارت د لومړی ویاند یاست چې پر مطبوعاتو راښکاره سولاست او هغه وخت کې مو د رسنیو سره اړیکې نیولې او بیا تاسو بندیان سولاست. د دومره ډېر وخت تېرېدو وروسته اوس تاسو د امریکایانو سره د هغوی د وتلو توافقنامه لاسلیک کوئ. ستاسو احساس څه دی په دې ورځ باندې؟ په کوم وخت کې چې تاسو اشاره وکړه چې زه ویاند د افغانستان اسلامي امارت په نمایندګي باندې ما له 2002 څخه وروسته تر هغه وخته چې الله تعالی په فیصلې مطابق زه بندي کېدلم تر هغه وخته پورې به ما دغه خبره خپله له مطبوعاتو سره بدرګه کوله او د نړیوال ټول شاهدان چې موږ به دغه ویل چې بالاخره به دغه مغروره امریکا په افغانستان کې فاحش شکست خوري او دغه مسلمانانو قرباني به داسې نتیجه راوړي چې انشاءالله تعالی ټول مسلمان عالم به په دې باندې بیا ویاړي. نو موږ نن دغه احساس چې و هغه موږ ته کومه وړاندوینه وه د هغې د رښتونې خطرو له امله څخه زیات نور هم د خوښۍ احساس کوو. محترم حکیمي صاحب که د خپل کمیسیون په اړه چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او سمې شکایاتو دی په دې اړه که لنډ معلومات راکړئ. بلې د افغانستان اسلامي امارت د 21 کمیسیونونو په لړۍ کې یو هم د سمې شکایاتو او د ملکي تلفاتو مخنیوي کمیسیون دی چې د هغه مشري د علي قدر امیرالمؤمنین رحمه الله ورور عمري صاحب کوي او زه د هغه سره د مرستیال په حیث باندې کار کوم. دا کمیسیون په خپل چوکاټ کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. ملکي تلفات هر هغه نوع ملکي تلفات موږ تلفات ملکي ګڼو که په نظامي عملیاتو کې پېښ شوي مثلا په چاپو کې دښمن په ړندو بمباریو کې او دغسې همداراز په جنګونو کې په چاودنو کې خو چې ملکیان خوښ شوي وي او همداراز په ترافیکي پېښو کې او په قدرتي افاتو کې که هر څوک ملکي خوښ شوي دا ملکي تلفات موږ بولو. دا موږ څېړو تدقیقوو تحقیقوو او له نړیوالو سره هم شریکوو او بیا کلنی راپور موږ دغه د هغه د تدارک دپاره د هغه د مخنیوي دپاره موږ بېلابېلې لارې پر کار باندې اچوو او دا ډېر وسیع کمیسیون ده او همداراز د سمې شکایت دپاره هغه شکایت موږ بررسي کوو د دې دپاره چې د ولس سر خلاص شي چې ملکي کس وي له نظامي یعنې له مجاهد څخه د شکایت لري له ورسوال کس څخه شکایت لري هغه شکایت موږ بررسي کوو. مثلا مجاهد کس سره مشکل لري موږ په هغه کار نه لرو. که ملکي کس ملکي سره لري موږ په هغه باندې کار نه لرو او هغه چې ملکي کس وي له مجاهد څخه شکایت لري هغه شکایت موږ بررسي کوو. په دې لړ کې موږ ډېر نظامي اشخاص موږ بندیان کړي دي موږ هغو سره محاسبه کړې ده موږ هغه محاکمې ته راکش کړي دي او همداراز به دا هلې ځلې تر هغه وخته پورې روانې تر څو پورې چې موږ او د ولس ضرورت وي تر هغه وخته پورې به دغه چارې هم په دغه ډول باندې روانې وي انشاءالله. ډېره مننه. الله مو وسه خوشحاله اوسئ.